د حقیقت لمر ټول تن لمر ته ورکتلی شي، خو سترګې ور نشي کتلی، سترګې ورنه شرمېږي. نو ما هم تورې عینکې واچولې. پوښتنه دا را په زړه شوه چې د حقیقت لمر به څومره رڼا ولري، څومره به ستر وي. فکر یې کړئ، هغه څه چې نه پیدایښت لري او نه مرګ، نه رخیږي هم نه لویږي، بلکې فقط یوه کلمه ورته کارولی شو: شته. حقیقت شته په هره زمانه کې او هر وخت. دا زموږ 2000 یا څو زره کلن لیکل شوی تاریخ ګرد و دوړه هم نه ده د حقیقت د پېژندلو لپاره. نو بیا مې له ځانه وپوښتل چې زه د دې لمر د لیدلو وس نه لرم، د حقیقت لمر به څنګه ولیدلی شم؟ خو پوه شوم چې دې کار لپاره د زړه سترګه پکار ده. خو زړه په څه حال دی؟ هغه زړه چې کرکو نیولی، نفرتونو ځپلی، قهر و غضب ورباندې واک چلوي، دا به څنګه وکولی شي د حقیقت د سترې بې پولو وجود په وړاندې لیدل وکړي؟ رښتیا چې یو مینهګر حرکت پکار ده. زړه کې باید مینه راوټوکېږي، مینه باید ټول زړه په یو ستر پاڅون واړوي او دا د انسان لپاره ژوندۍ آګاهي کېږي، تازه آګاهي، خوږې اوبو په شان. موږ او تاسو یو په دغه برخلیک یاستو، خو په دې شرط چې زړور شو، د یو بل د څیرلو، داړلو، زندۍ کولو لپاره نه، بلکې یو بل ته د مینې ورکولو، مهربانۍ او شفقت لپاره. اساسي او بنسټیز کار دا ده. د ازادۍ لاره دغه ده. مینه ازادۍ ته ورغلې خدایي لاره ده. بختور مو شه دا برخلیک، ځکه تاسو یو په دې بخت یاست.